دا پکې بس کیبل کار دی او مزیدار شی خو دی خو بهرحال لکه باقاعده که پټلی ولا جوړه کړې ده رخساره اوپن غونه کې ټرین دی او دا وړوکی ښه دا شی هم پکې ناشنا ولیدو نو هر هغه ناشنا څیزه چې مونږ یې ووینو نو په ولسنامه کې به یې قوم ته پیش کوو نو دا ما خیال ده چې دا په بل ښار کې به کمي ساکرامنټو کې د مخونه ساکرامنټو کې و هغه هم د خو هغه د دې نه هغه غټ غونډه هغه ټرین نیوجرسي کې د ټرین دی یو درېسلو ټرین هغه هم دا شان روډ باندې ځي او ورسره ګاډي هم تللی شو او ګړزه خاص دا د دې خاص دا دغه سورلی ده مای نیم از خان فلم کې چې کاجل رواني په کڼا ورسره غنا د ټرالای کې راډي شي کنه او یریږي کنه دا پر شیشه ته هارن ورته ګوره خدای سان فرانسیسکو چړایانې دي چړایانې او ترایانې دي او چړایانې دا ډېر دنګ ځای دی چې موږ پکې ښکته روان یو رایټ سایډ د ډاکټر صاحب وګورئ سان فرانسیسکو دا اوه خار پناه شو خو چړایه نشته لمبورډ سټریټ په نوم یو ځای دی داسې مار په شان کې ډېر مشهور ځای دی خو هغه ته به مور شو خو د ورځې هغه بیا ډېر ښه ښکاري وارف سټریټ اوس به رایټ سایډ ته وګورو چې لږ مخکې خو شو کنه دا دی ښي طرف دا د سان فرانسیسکو ښار او دا چړایانې نو یو طرف او بل طرف رخساره زمونږ ویډیو د ټوله ګډه وډه کړه خو ضعیبه نو دا به هم ضروري که نه چې دا ټول پکې راشي نو بس مونږ خو خپل چکر پوه نه شو خو بس دغه ویډیوګانې دي چې قوم او ولس لی کوو بیا به دا وروسته ګورو اتل صاحب وایي داسې یو 2 منټه پس د ساکرامنټو نو مخ لی زه به لږ ښیم نو دی وایي چې بس ما ته دا ځای راته خوند را کړی دی وایي داسې دی لکه لالي باغ ما وایي بس ټیک ده په دې کې به موږ څه ووایو لکه ډېر لویې چړایانې دي دلته دا لکه غرې که نستی دی بس یو شی پکې جوړ کړی دی غونډۍ که نستی ده پوره غونډۍ ده دا موږ بېګا د شپې ریکارډ کړی و د دې دواړه طرف ته چې کوم دی نو د پیاده تلونکو لاره ده او دا ډېر مشهور برج دی پل دی پل او د دې هم څه 78 کاله وشو که نه رخسار خان 78 کاله د دې پل وشو دا ټول کال په دې کې لګیا وي رنګ کېږي یو طرف چې ختمېږي بل طرف بیا رنګ ختم شوی ما په خیال د باران په ورځ خو به چوټي دا ګولډن ګیټ تاسو ته په ولسنامه کې ډالۍ فیضار صاحب د یو طرف ته پیپ دی بل طرف ته په دې کې ګوره چې ته اوبه موبه دي که ګیس دی که څه دي که نه ډیزاین دی دا وزن توازن د دې برابر هغه ډېر زوړ برج دی وزن په خپل هم دی دا په راس کې څو لکه ګاډي خو به تېرېږي را تېرېږي دا بره زیاته خېږي که نه دا زه ګوره ښکاري لږ هلته زه هم چې د هغې نه هم بره برج ښکاري ګوره هلته به هغه ته دومره نه دی بس یو 5 منټه به واک وي واک خو هسې هم پکار دی چې وکړو دا ښکلې منظره مې در سره شریکه کړه ښه په ولسنامه کې دا مسکې د دیوال غوندې نه دا رش ټینک چې کوم طرف ته راشي نو بس لینونه هغه طرف ته زیات دي دا لکه دا خوا دې خوا کوي دا دیوال خپل ټرک یې دی نو بس سره خوا دې خوا واه واه
ما لیدلي امریکا کې دي ښارونه چې وریځو ته یې رسي محلونه او چتونه او مکانونه دا هغه محلونه دي هغه وریځې دي او دا یې چتونه دي واه 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 دا یو چت خو په دې ورځو کې نه دی اهو دی که نه